لمونځ رانه پاتې سو. من عصيت الله يوما غافلا فنسيت أن الله قد أعطاك. لمونځ هغه نور دی چې د ژوند چارې درته روښانه کوي. لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين. لسمه برخه الحمد لله الذي جعل صلاة عماد الدين وصلة قوية بين الله وعباده الموقنين وكتابا موقوتا على المؤمنين. أما بعد. قدرمنو اوردونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله تعالی جو کی شروع جوړ او خوشاله بیاست او ژوند مو په خوشیو کې تیریږي. قدرمنده اوروره چې غواړي د هغه ښه ترسره کوونکی دی چې تر ژوند وړاندې ستا د وژلو پرېکړه وسي. دا واقعه رامنځته سوې او د دغې سخت زړې دنیا د حالات په بدلون کې لا هم رامنځته کیږي. په پخوا زمانه کې یو بادشاه داسې خوب ویني چې باچاهي به یې د داسې یوه سړي په لاس له منځه ځي چې د ده د باچاهۍ په وخت کې ژیږي. نو بادشاه د هر نوي ژېږېدلي ماشوم د وژلو امر کوي. څه ګمان کوي چې د دغه وخت د مورانو حال به څه و؟ له دې دنیا سره دا چاره عجیبه نه ده، ځکه دا هغه څه دي چې موږ د دنیا د طبیعت په اړه پېژندلو او همدارنګه د زړور الله جل جلاله په اړه هم دا عجیبه نه ده چې د دنیا ټول پلانونه له خاورو سره خاورې کړي، ځکه هغه یې مالک او خالق دی. شونې ده د دغه وخت مورانو ته به دا خبره ډېره اسانه وه چې د ماشومانو پر ځای دې هغوی ووژل سي. نو هرومرو به هغوی د ځان او ماشوم د وژلو ترمنځ د برابر ډار احساس کوه. خو د دویم حالت د غم او خفګان تریخوالی ډیر و، نو ځکه لومړی حالت ورته اسانه ښکارېدی. البته هر یوه یې د وارخطایي او ډار له پلوه ډېر زړه بوژونکی دی. دا تر زېږدون وړاندې د یو مصري ماشوم برخلیک و. د هغه لپاره د دنیا ښکاره پلان همدا و او ګواکې هېڅ خلاصون یې ترې نه درلودی. همهغه و چې په پلانونو کې یې یو بل ذات مداخله وکړه او دغه ذات دا توان لري چې په هر ځای کې یې هر ډول پلان بدل کړي. د الله مینه، زورور الله د دغه معصوم سره مینه لرله او ته هم پوهېږې چې الله جل جلاله څنګه له تا سره مینه لري. نو هر څه یې بدل کړل. هو هغه ماشوم و، نه یې څوک منع کولی سوای او نه یې قوت درلودی. مور یې هغه کمزورې ښځه وه. لا تر اوسه د ماشوم د زېږتون له رنځه نه وه روغه سوې. دا مهمه نه ده چې څوک دی او څوک به وي، بلکې مهمه دا ده چې څوک ورسره دی. اوس له هغه سره زورور او محکم قوت والا الله جل جلاله دی. کله به چې موسی علیه السلام چیغه وکړه یا به یې وژړل، نو د مور زړه به یې ورخطا سو. ټول هغه څه به یې دا وه څو په هره ممکنه لاره یې چوپ کړي، ځکه که د فرعون کوم سرتیری پرې خبر سوی نو ماشوم به یې له منځه یوسي. دغې بې حوصلګۍ او ویرې د موسی علیه السلام د مور په زړه غلبه کړې وه. نو د تل تر تله ژوندي سمبالونکي په هر څه عالم او د هر څه مالک ذات له لوري ورته پیغام راغلی. دې پیغام له ځانه سره څه لرل؟ په پیغام کې د بشر د پوهنې او وړتیا له کچې لوړه ننګونه وه. پیغام د موسی علیه السلام د مور ته دا امر کاوه که چیرې د خپل ماشوم په اړه یې ویره ډېره وسي، نو خپل زوی دې سمندر ته وغورځوي. هغه سمندر چې سخت او غوښتلي سړي ترې ویریږي، هغه سمندر چې شونې ده په خپله د فرعون لښکرې ترې وویریږي. خو په همدې سمندر کې دی یو بېوسه او بېکسه ماشوم وغورځول سي. ګواکې پیغام دا و چې دا مهمه نه ده ته څوک یې، بلکې مهمه دا ده چې څوک در سره دی. او موږ د موسی علیه السلام مور ته وحي وکړې چې هغه ته تی ورکړه، خو کله چې پرې وویرېدلې نو په سیند کې وغورځوه او څه ویره او خفګان مه کوه. بېشکه موږ یې تا ته بیا راوستونکي او په رسولانو کې د هغه شاملونکي یو. موږ وینو چې دلته د اړتیا قانون خپل ځان تکراروي او موږ دا یادونه هم کړې وه چې تر اړتیا وروسته ځواکمنتیا رامنځته کیږي. دلته هغه تی ورودونکي ماشوم ته یې تر ولادت وړاندې د مرګ پرېکړه سوې وه. برلاسې الله جل جلاله نجات ورکړ او رسول یې کړ. او حیرانوونکې لا دا ده چې د ورځې په پیل کې د موسی علیه السلام مور وویرېدله.
که زه یې وژاړې نو فرعون او د هغه لښکرې به یې ووژني او د ورځې په پای کې موسی علیه السلام په ډکه خوله د فرعون په معنی چغې وهي او فرعون په دې لټه کې دی چې څنګه یې پالنه وکړي او ته یې ورکوونکي ورته راولي. کله چې ستا مور ته مو هغه څه وحي کړل چې وحي کړی سول، دا چې هغه په یوه صندوق کې واچوه، بیا په سیند کې وغورځوه، سیند به یې غاړې ته راواچوي چې زما دښمن او خپله د هغه دښمن به یې راونیسي، او له خپل لور مې پر تا مینه در واچوله چې زما د سترګو لاندې تربیه سي. کله چې ستا خور روانه وه بیا یې وویل ایا داسې څوک در وښیم چې د هغه روزنه وکړي؟ نو په دې ډول مو بیرته خپلې مور ته ورستون کړې چې سترګې یخې او اندېښمنه ونه اوسي. هغه ستر الله جل جلاله چې د موسی علیه السلام مور د بې حوصلګۍ او ویرې په ډېر نادر حالت کې په خپله دې وینا ولا تخافي ولا تحزني ډډمنه کړه، ما او تا ته هم داسې پیغام را استولی دی. وفي السماء رزقکم وما توعدون ژباړه او ستاسو روزي او څه چې در سره واده کیږي ټول په اسمانو کې دي. څو زموږ زړونه ډاډه سي او بشر ته له اړتیا پرته د خپلو نفسونو د تزکیې هڅه وکړو، او دا همهغه الله تعالی دی چې موږ ته دا پیغام هم را استولی دی. حال دا چې دوی د الله تعالی له خوښۍ پرته په دې سره هیڅ چاته هم تاوان رسونکي نه وه. د دې لپاره چې خوښ ژوند وکړو او له خپلو شارو څخه د کرکې جادو او پیریانو مقبره لیرې کړو او په دې پوه سو چې د الله جل جلاله له اجازې پرته موږ ته هیڅ شی نسي رسېدلی، نو هرومرو باید د الله جل جلاله د مینې موندلو هڅه وکړو. دنیا دې هم هغسې وي څنګه چې ده او خلک دې ستا پر خلاف هغسې تدبیر جوړ کړي چې خوښ یې وي، خو ته له هغه زړور الله تعالی سره اوسه چې موسی علیه السلام یې د بېوسۍ او بېکسۍ په حالت کې په سمندر سره نجات ورکړ، او همدغه سمندر یې د فرعون او د هغې د غښتلي او سمبال لښکر د تباهۍ لامل وګرځاوه. څو ته پوه سې که الله جل جلاله د تا سره وي نو څوک ستا پر خلاف کېدی سي. راز نوح علیه السلام هغه وخت راز افشا کړ چې کله د خپل قوم په لارښوونه کې ټولې هڅې خلاصې کړې او د 9.5 کلونو دعوت میوه یې ترلاسه نه کړه. نو نوح علیه السلام پرېکړه وکړه چې دا راز افشا کول د خپلې وروستۍ وسیلې په توګه وکاروي. شونې ده همدا د قوم د هدایت سبب وي، که څه هم په دې راز کې ټول هغه څه ستون لري چې بني ادم یې د دنیا په ژوند کې غواړي او تمه یې لري. نو دغه راز د خپل خالق سره په ځانګړې اړیکه او داسې یوه شرط تړل سوي که چیرې بني ادم دغه شرط پر ځای کړي نو د شرط ځواب دا دی چې د بني ادم تمه او غوښتنه پوره کیږي. البته د نوح علیه السلام قوم دغه راز سپک وګاڼه، په شرط یې عمل ونه کړ او ټینګار یې دا و چې خدایان یې د هغوی د غوښتنو او هیلو پوره کولو وړتیا لري او ټول غرق کړل سول. حیرانوونکې لا دا ده چې مهربان او مینهناک الله جل جلاله موږ ته دغه راز په یوه ښکاره او مخامخ پیغام کې سلګونه کلونو ته د انتظار پته را استولی دی. الله جل جلاله موږ ته پر هغه راز د پوهېدو اراده کړې چې ډېر ځله به یوازې تر نبیانو علیهم السلام پورې ځانګړی و، نو زموږ په کتاب کې یې هر هغه چاته آسان کړي چې غواړي عمل ورباندې وکړي. تر دې هم حیرانوونکې دا ده چې زموږ غبرګون له هغه سره څه بدل نه و چې د نوح علیه السلام قوم ترسره کړل. ډېرو کسانو دغه راز سپک وګاڼه او هر یو هغه پټ خدای ته ولاړ چې د ځان لپاره یې درولی او د خپلو موخو پوره کولو ترې غواړي. قرآن کریم کې د نوح علیه السلام په ژبه موږ ته داسې خبره کړې دي: ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. ژباړه ما مې ښکاره او پټ په پټه ورته وویل، ګواکې دا یو وروستۍ وسیله وه چې غوښتل یې د خپل قوم زړونه ورباندې ایمان ته متوجه کړي. نو شرط راغلی فقلت استغفروا ربکم، او ورته ومې ویل چې خپل رب څخه مو بخښنه وغواړئ. استغفار په رښتینې توګه له بخښونکي الله جل جلاله څخه د ګناهونو او تېروتنو د بخښنې غوښتنه ده، که صیغه یې هر څنګه وي توپیر یې نسته. د دغه شرط فقلت استغفروا ربکم جواب نږدې ټول هغه څه په خپله غېږه کې رنغاړي چې بني ادم یې د دې دنیا په ژوند کې هیله لري. انه کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ژباړه هغه یقینا ډېر بخښونکی دی، اسمان به ډېر اورونکی در باندې راخوشي کړي او په مالونو او زامونو به ستاسو مرسته وکړي، باغونه او ویالې به درته پیدا کړي. دا د هغه ذات لوري وعده ده
چې واقع د اسمانونو او ځمکې خزانې دي. او مخکې ما درته ویلي وه چې الله جل جلاله ته د دنیا نړول د خپلې وعدې له نه پوره کولو ډېر اسان دي. نو هغه دنیا چې موږ ته یې په اړه ویل سوي دي لکه څنګه چې دا هم هغسې دي وي، او موږ باید له هغې وعدې سره پاتې سو چې مینهناک الله جل جلاله را سره کړې ده. موږ به بخښنه ترې وغواړو، هغه به مو توبه قبلوي او د دنیا ښکلا به راکوي. ومې پېژاند نو ورباندې عاشق سوم. دا هڅه مه کوه چې لمونځ وکړې، بلکې دا هڅه وکړه چې الله جل جلاله وپېژنې، څو لمانځه ته لیواله سې. د عاشق وروستۍ خبرې: هر هغه چاته چې په خپل تیاره ژوند کې دغې رڼا ته لیواله وي، هر هغه چاته چې د داسې ډاډ پلټنه کوي چې د خپلې بې حوصلګۍ درملنه ورباندې وکړي، او هر هغه چاته چې په خپل ځان یې ظلم کړی وي او د بخښنې باران ته منتظر وي څو سمې لارې ته یې را وګرځوي. د لمانځه زینې ته ورمنډې کړه. ته کولی سې د لمانځه په زینه د نفس له سمڅې د خپل روح اسمان ته پورته کړې، نو د مینې په وږمو کې به د الله جل جلاله سره مخ سې، او د خپل تیاره ژوند لپاره به رڼا، د خفه نفس لپاره به خوښۍ او داسې ځلېدونکې رضا ترلاسه کړې چې ټول ګناهونه دې پرې وسوځوي. ته به هرومرو له خپلو ځنځیرونو څخه تېښته کوې، او بیا به خپل ځان په یوه داسې ارامه هنداره کې ګورې چې درز او کوږوالی پکې نسته. حیرانې سترګې به دې په سترګو د نه لیدل کېدونکې نړۍ په افقو کې د لید له ساحې هم ډېر لیرې غړېږي، او خپل هغه سرګردانه زړه ته به تسلي ورکوې چې د نالیدلي ژوند په لټه کې دی. نو دلته به ته پوه سې چې په لمانځه کې یې. په لمانځه کې به ستا د نفس وزرونه د اندېښنو او غمونو له پنډغالۍ لیرې الوت کوي. د اسمان دروازې به د دغو نوراني شیبو ښه راغلاست خلاصیږي، او په دې حالت کې چې دغه نور د اسمان کرښې سره وي، ملعون ابلیس په ترېشا لوري ته منډه وهي، نو د ټولو کائناتو زړونه به خوځېږي، سترګې به یې د اسمان لوري ته پورته کېږي، او روحونه به یې په دغه الهي مرسته خړوبېږي. اوس د ایمان خلوت ته ننوځي، له ډار او ورکې جلا کېږي، او د جلیل یعنې لوی شان لرونکي الله جل جلاله په یاد د مینې او ډاډ مقام ته مخه کوي. نو مټې دې راونغاړه، او د معبودیت له جامو څخه د نور، سلامتیا او بخښنې جام وڅکه. وډار سه چې نظر دې ونه لویږي او په بله خوا ونه سي، نو بیا به هغه ذات تر څخه مخ واړوي. له بنده سره نه ښایي چې د خشوع په مقام کې د جمال له لیدو مخ وګرځوي، ځکه هر څه د سترګو په رپ کې له منځه ځي. هغه وخت به د فکر دردمن سي که د خشوع کوونکو لپاره د ځلېدونکې رڼا بې برخې سي. د زړه دروازې دې خلاصې دي، او د زړه یو ضربان دې هم پټ نه دی، ځکه جلیل یعنې لوی شان لرونکی ذات مخامخ درته ګوري. یقینا هغه عبادت چې د فرشتې له منځګړیتوب پرته په اسمان کې فرض سوی د دې ډېره وړتیا لري چې خپل عاشقان د اسمان مقامو ته پورته کړي. نو ای بدنو د پاکوالي پر دوام صبر وکړئ، ځکه هغه ونه چې د ډنډ پر غاړه شنه وي هېڅکله نه وچیږي. که اوبه ترې ترلاسه نه کړې، وږمې او شرهار خو یې مومې. دا لاره داسې سختي لري چې لمبې یوازې د صبر باران وژلی سي. نو الله جل جلاله ته د اړتیا د ونې میوه صبر دی. د فاتحې صورت داسې عجایب لري چې د ناشونو هیلو غوټې ټوکوي، او ستا له اوږو څخه ټول بارونه کښته کوي، او د رحمان او رحیم ذات په وړاندې یې ایږدي. نو یوازې د هغه عبادت کوو، او یوازې د هغه څخه مرسته غواړو. ته به د بیدارۍ نعمت او د هغه ذات سره د نږدېوالي خوند حس کړې چې لویي د دې نړۍ د پراخي او پنډوالۍ پراخه ده. نو بې حوصلګي به دې ارامه او نفس به دې ډاډه سي. دغه ډاډه نفس یوازې الله تعالی ته د خوښۍ اوښکې تویوي، او د الله جل جلاله په ډېر فضل او نعمتو کې پاڼې پاڼې څانګې په حمد او ثنا او تسبیح سره لویږي، او په داسې حال کې د بنده په سینه کې خوښي رامنځته کړېږي چې د خپل مولا ځواب له ځان سره لري. نو فریاد کوونکی انسان د الله جل جلاله په ګاونډ کې درېږي، او الله جل جلاله یې پر هغو څانګو چې د ویرې او هیلو ترمنځ سرګردانه دي د ډاډ د نورو په خورولو ځوابوي، او پر وړاندې یې دغه ډاډ داسې پراخه میدانونه پرانیږي چې بنده د خپلې خوښۍ هر څه پکې ترلاسه کوي. نو د سجدې ځای ته دې لیوالتیا ډېرېږي، په عاجزو سترګو پورې اوښکې تویوي، او په زړه کې دې د هغه بادشاه د لویي احساس پراخیږي چې ته یې په ملک کې ګرځې.
او دا احساس دومره لویېږي چې ټول بدن دې پټوي. دا به څنګه زړه وي چې د الله جل جلاله له ویرې نه ټوټه کېږي او د الله جل جلاله تر واک او لویي لاندې یې کاڼې نه ویلې کېږي. نو یوه غښتلې مینې دي د الله جل جلاله له ویرې ټیټېدا ته اړ کوي او الله جل جلاله ته رکوع کوي. د الله جل جلاله عظمت ته په رکوع کولو سره د غرور تختونه یو په بل پسې نړېږي. د خپل مالک د لوړۍ په خاطر د رکوع حالت د نفس سیخولو د تمرین ډېر غوره ځای دی او څومره ډېر چې رکوع اوږدېږي همهغومره ډېر انسان د الله جل جلاله د معرفت افق ته پورته کېږي. په دې وخت کې د زړه ضربان تر هر وخت ډېر آرام او نرم وي او د سرکشي تیارې ترې لیرې وي. د ویرې وږمې ورباندې خپرې وي او ټول اندامونه د دغو وږمو په څپو کې لړزېږي چې ناڅاپه د قوت او جلال د خاوند له لورې ستا پر ساګانو د وقار او جلال وړانګې راپرېوځي. بیا ته په ادب سره د حمد او ثنا په ویلو سیخ درېږي او په څو نعمتو یې اقرار کوي. نو ساګانې دې په داسې حالت کې خپل جریان ته راګرځي چې په شکر سره د هرې وګړي او په هم سره د هر انعام له مقابلې څخه عاجزه وي. نو له هم سره دې مینه بدلېږي، پر مځکه په سجده پرېوځي او د جلیل ذات نور دې د سجدې پر فرش شغلې کوي او ته وینې چې د الله جل جلاله په وړاندې د ځمکې خاورې هغه ملغلرې دي چې د سکون او ډاډ د ښکلا وړانګې خپروي. دروازه وټکوه، ځکه دغه حالت د مقاماتو د ډېرو نږدې درجو څخه دی. د مقربینو په زنو کې پورته سه، څو د مغفرت باران دې لوند کړي، د سفر ستړیا دې لیرې کړي او چاپېره دې د ورکړې وړانګې وځلوي. ته د رب العالمین سره په تر ټولو ډېر نږدې او داسې مقام کې یې چې د وخت او ځای څپې یې په خپله غوغا نسي در باندې خرابولی. نو ای هغه انسانه چې الله جل جلاله ته د ورتلونکي یعنې سالکانو له قافلې سره کش او تښتېدلی یې د یوې سجدې خوند وڅکه څو د هغه محرومیت یعنې بې برخیتوب کچه ووینې چې ته پکې واقع یې. د ملامت کوونکو ملامتیا، د مسخره کوونکو سپکې سپوري او د کبرجونو معنا کول پرېږده. مخ دې د خپل مولا خواته وګرځوه، د سجدې دروازه دې پرانیزه، ځکه تا لره په سجده کې داسې یو کافي مقام دی چې له تشریح کولو یې بیان او له ستایلو یې ژبه عاجزه ده. بیا په خشوع د خپل مولا په وړاندې سر پورته کړه او سترګې نه پورته کوې. جلیل ذات لا تر اوسه ستا په مخ کې دی او د عرش له پاسه دې څاري او کریم ذات په خپل حضور کې کېنولی یې. هغه د لوی عرش خاوند، د زړورو ټوټه کوونکی او د کبرجونو خورونکی دی. د بنده سره مناسب دا وه چې یوازې د خپل مولا په وړاندې د تیارسي په حالت کې ولاړ وي او په خشوع سره یې د خپل مولا امر او نهي اورېدلي او پلي کوي. خو الله جل جلاله مهربانه بادشاه دی او له تا سره په داسې حالت کې مخ کېږي چې ته یې په حضور کې ناست یې او ګواکې تا پر براق سپور په ټولو اسمانونو راګرځوي او ته په داسې حال کې د مغفرت په سوچو کې ډوب یې چې ژبه دې د رب اغفر لی په ذکر مشغوله ده. په همدې حالت کې شکر باندې غلبه کوي او بیا ځلې دې خپل وزرونه تر دې نږدې مقام یعنې د واحد او برلاسي الله جل جلاله په وړاندې سجدې ته بیایي. نو ستا څپان د زړه ته ستا رب د خپل جمال او جلال نور ښکاره کوي او د سلام اجازه درکوي. څومره لوی کرم او څومره لوی انعام دی او دغه تحیات طیبات مبارکات یوازې د رب العالمین لپاره دي. بیا ته په داسې حال کې دغه دعا کوي چې د الله جل جلاله په حبیب د داسې سلام ویلو السلام علیک ایها النبی اجازه درکړی سوې چې د زړه په وزرونو کې رڼا بلوي. څومره ښکلي دی هغه بنده چې پر منځه کې د الله جل جلاله ته ورتلونکی وي، د الله جل جلاله فضل او رضا غواړي او د لوی زیان په کنده کې د بېهوشه او سرکشیو له ډلې ګوښه کېدونکی وي. څومره ښکلی دی چې د ډاډمن نفس پر سپلي سفر کوي او هغو منزلو ته رسیږي چې له ورسېدو یې عمرونه ناتوانه دي. خو دې الله جل جلاله ته د وتلونکي یعنې سالکانو له کاروان سره مل د رکوع او سجدې په منځ کې ورسیږي. قدرمندو وروڼو، د لمانځه اړوند دا خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې یا داستانه پورې چې ستاسو حضور ته حاضرېږو پر پاک سپېڅلي لایزال رب مسپارم. شاد آباد او بریالي اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. منزلکه د نوح کشتی تال غرق دو ساتی تقوا د موسی امثال تال ډوبې دو ساتی
تقوا د موسی امسا تالا ډوبې دو ساتي منز لکه د نوح کشتی تالا غرقې دو ساتي تقوا د موسی امسا تالا ډوبې دو ساتي تقوا د موسی امسا تالا ډوبې دو ساتي ژوند لکه د تور بلال د غاسی پر ځان تیر کړه ژوند لکه د تور بلال د غاسی پر ځان تیر کړه ذکر لکه د یونس تالستنی دو ساتی ذکر لکه د یونس تالستنی دو ساتی منز لکه د نوح کشتی تالا غرقې دو ساتی تقوا د موسی امسا تالا ډوبې دو ساتی تقوا د موسی امسا تالا ډوبې دو ساتی توکل پر الله ساته اور بسی گلزار درتا توکل پر الله ساته اور بسی گلزار درتا لکه ابراهیم غوندی تالس وزیدو ساتی لکه ابراهیم غوندی تالس وزیدو ساتی منز لکه د نوح کشتی تالا غرقې دو ساتی تقوا د موسی امسا تالا ډوبې دو ساتی تقوا د موسی امسا تالا ډوبې دو ساتی ژمن چې و الله تسه مختب دی ویرنا ژمن چې و الله تسه مختب دی ویرنا لکه د یوسف پشان تالا تکلیفو ساتی لکه د یوسف پشان تالا تکلیفو ساتی منز لکه د نوح کشتی تالا غرقې دو ساتی تقوا د موسی امسا تالا ډوبې دو ساتی تقوا د موسی امسا تالا ډوبې دو ساتی خدای ته پر سجدا اوسه هر ارمان بپراسستا خدای ته پر سجدا اوسه هر ارمان بپراسستا خدای ته پر سجدا اوسه تالا زور دو ساتی خدای ته پر سجدا اوسه تالا زور دو ساتی منز لکه د نوح کشتی تالا غرقې دو ساتی تقوا د موسی امسا تالا ډوبې دو ساتی تقوا د موسی امسا تالا ډوبې دو ساتی الپت سباون المنز پر خپل وخت قائم ساته الپت سباون المنز پر خپل وخت قائم ساته منز دی لکس پر غندی تالا عذاب ساتی منز دی لکس پر غندی تالا عذاب ساتی منز لکه د نوح کشتی تالا غرقې دو ساتی
تقوا د موسی امثال تال ډوبې دو ساتي تقوا د موسی امثال تال ډوبې دو ساتي منز لکه د نوح کشتی تال غرقې دو ساتي تقوا د موسی امثال تال ډوبې دو ساتي تقوا د موسی امثال تال ډوبې دو ساتي